نو بیا هم دلته هیله دغه د چار څوک دي دغه په رأس کې چې هغه داسې کوشش وکړي چې دغه شفافه پروژه هم داسې شفافه وچلېږي تر څو چې د دنیاوالو خولې هم بندې شي، تر څو چې د معترضینو خولې هم بندې شي، تر څو چې د چا سوال هم پرې وارد نه شي او په دې سوال نه واردېږي. د موږ تاسې مشران چې دي الحمدلله خدای دې د عسکر نه نیولې تر امیر المؤمنین حفظه الله پر د ټولو انشراح صدور الى خدمت الدین والوطن والمسلمین ته لا پسې زیاته کړي. دومره مهربان دي چې یو ځای نه د ترویر هر چیرته دا کوشش کړی. یقینا په دې کې به ډېرې خبرې کېدې چې هغه پلانای را مقرر کړه خو په دوه خبرو باندې نه پیږي، دا واسطه یې وکړه، بل ورته وایي واسطه یې وکړه، ته څه خبر یې. اوس به د خلکو دا خبره ورکه سي، خو اوس یو شي ته ضرورت ته څه لیاقت ډېر پکې اهم دی. اوس که هر څوک غواړي چې داسې یوې ادارې ته ځي اراده یې نو باید ځان مصلح او مجهز جوړ کړي چې ادارې ته ورسي چې سبا د ادارې رنګ هم نه یې بده، په اداره باندې هم څوک تور نه لګوي او په کارو کې ګډوډۍ هم نه وي او کارونه هم دغسې پاک سوتره سپېڅلي وي لکه د دوی چې کوم ترتیب او پروګرام ورته جوړ کړی ده. نو الله جل جلاله دې د موږ ملک نور اول په دین، په اسلام، په خیر، په عافیت، په علمي سطح د خدای پاک نور برابر کړي او چاته د خدای محتاج نه ګوري. قسم ده د موږ ډاکټر څوک نه برداشت کوي، د موږ انجینر څوک نه برداشت کوي، د موږ مستری څوک نه برداشت کوي، د موږ عالم څوک نه برداشت کوي، د موږ مفتي څوک نه برداشت کوي، د موږ هغه د تلویزیون د رادیو ویان څوک نه برداشت کوي. هغه بچ کړي چې دا ولې دومره پوهېږي، ولې د صحیح اعتراضونه کوي، ولې د صحیح جوابونه وایي. دا دنیا موږ تاسې ټولو ته په منفي نظر ګوري، خو رب العالمین د موږ تاسې سر نصرت وکړي، موږ به هلته د دوی د منفي نظرونو ټول ماتوو چې په خپله هم همت وکړو د په کوم قیادت کې چې په ماتحتو باندې هم کوشش وکړو چې هغه هم په سمه لار روان سي او موږ هم روان سو. او د وخت لحاظ څه ده، د وخت هېچا ته ماتل نه کړي. دا اوس چې موږ تاسې ناست یو دا په کروڑونو قیمت هم بېرته موږ تاسې دا وخت مراجعه نه کړي. په دې کې هم که هر څه وکړه هغه به خدای رسول اسلام شریعت ته که منظور نو هغه به موږ ته قبولي او که دا داسې رامنې تېر څه ګډوډۍ کې د وخت داسې تېرېږي انتظار نه کړي. خو ملک چې دا ډېر کوشش ته ضرورت لري. 40-50 کاله ملک در بدره ده په غمونو، په مصیبتونو، په مړیو کې، په بندیخانو، په چاپو، په دې کې تېر کړه. اوس الله پروردګار عالم په ورین میدان کې وطن ورته پاتې کړی ده. نو خدای تعالی ته سوال کوم چې خدای ټول موږ د هغه قانون تابع کړي چې موږ د خدای او د رسول او د اسلام د شریعت او خصوصا د خپل امیر کوم حکم ده په هغه کې هم د خدای تابعدار وګرځي. خدای د توفیق راکړي چې د دې مظلوم، ځورېدلي، شهید پرور او